ولسمشر محمد اشرف غني له ما سره د منطقې یو حساسیت د اوبو مدیریت له وجې و. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. ولسمشر غني د خپلو پوډکاسټونو په لړ کې د اوبو مهار په اړه وایي: د سیمې هیوادونو له لوري د جمهوري نظام او په ځانګړي ډول زما پر وړاندې د خنډونو رامنځته کولو یو دلیل دا و چې ما ویل آب آبروی ماست، او دا کار یې د دې لپاره کوو چې موږ خپلې اوبو مهار او خوندي نه کړو. ولسمشر غني زیاتوي: په ورته مهال سیمه باید یو نتیجې ته ورسیږي چې دا چې موږ د اوبو تولیدونکي یو او دوی یې مصرفونکي دي، نو باید په ګډه او په حقه حقونو هوکړې ته ورسیږو، او پرته له دې به دوی لکه د اوس په څیر زموږ له اوبو یو اړخه ګټه پورته کوي. څوک چې خپل حق ونشي ساتلی نورې ګټي او څټي. ولسمشر د کمال خان بند په تړاو د ایران غبرګونونو ته په اشارې زیاتوي: د هلمند معاهده ډیره اړینه او واضح ده. د دغه تړون پر اساس افغانستان مطلق حق لري چې خپلې اوبو هر څنګه چې الزامي ګڼي مصرف کړي، او د دې ثبوت لپاره د یاد تړون 5مه ماده بیانوي: موږ پر دې معاهدې ټینګ ولاړ یو. ما داسې څه نه دي کړي چې په معاهده کې نه وو، خو ستونزه دا وه چې په تیرو لسیزو کې موږ په حقیقت کې ګاونډیانو ته د میلیاردونو ډالرو اوبه ورکړي دي، خو په بدل کې یې هغوی هیڅ هم نه دي راکړي. وروري به کوو خو حساب به ترمنځ وي. په هیواد کې روانې وچکالۍ ته په اشاره ولسمشر غني وایي: د افغانستان د شپږو لویو ښارونو هرات، مزار، کندهار، کابل، خوست او جلال آباد لپاره د اوبو مدیریت طرحې موجود دي او باید ورته اساسي پاملرنه وشي، او خبرداری ورکوي چې له پاملرنې پرته ښارونو په تر ټولو لوی ټولنیز بحران اخته کېدای شي. ولسمشر غني د دې بحث د غورچاڼ په توګه د کمال بند جوړېدو ته په اشاره ویلو: دا چې په افغانستان کې یا د افغانستان شمال 6 میاشتې وچکالي او 6 میاشتې سیلابونه لري، نو د دغه بند جوړولو لویه ګټه دا ده چې نور به ایران ته مفته د افغانستان تلونکي سیلابونه نه ځي. په دې بند کې به ذخیره کیږي او ګوډ، ذرې او نورې ګوډونه یعنی جهیلونه به ورسره بیرته راژوندي شي. دا و د نن ورځې چمتو کړه خبر. تر بیا